ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل د نظام الدین قیصاري کوو. راپورونه ښیي چې په بلخ کې په زورواکۍ تورن نامسؤله قومندان نظام الدین قیصاري په مزار شریف ښار کې ګرځي. دولتي امنیتي سرتیري هم ورسره شته او د دولتي وسایطو په مرسته یې ساتنه کیږي. د یادولو ده چې د قیصاري د نیول کېدو لپاره څو میاشتې مخکې حکومت هوایي او ځمکنۍ قوه وکاروله چې ځینې کسان هم پکې ووژل شول. ولسمشر غني افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په چارو کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره وکتل. په دغه کتنه کې دواړو لوریو د ایران هرات اورګاډي پټلۍ د تمځای د کار بشپړولو، د کډوالو د راستنېدو بهیر د کمیدو، د افغانستان د سولې پروسې او د سیمې د مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. جنرال سکاټ میلر طالبانو ویلي و چې ناټو او امریکایي ځواکونو پر وسلوالو له څه مودې راهیسې 50 بریدونه کړي او 15 وسلوالې ترې وژلي. دغې ډلې دا کار د امریکا او طالبانو د سولې د تړون نقض ګڼلی، خو د ناټو قومندان میلر بیا وایي چې طالبان د پر افغان ځواکونو بریدونه ودروي کنه دوی به بریدونه پرې جاري وساتي. دفاع وزارت هند د افغانستان له ملي دفاع وزارت سره د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د 2 کلمه درملو مرسته وکړه. په کابل کې د هند د ستوګن سفیر وینی کومار وویل دا مرستې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې د کورونا وایروس د لا زیات مخنیوي په هدف ترسره کړي. په همدې حال کې د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هند د افغانستان ښه دوست یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان حکومت او افغانان په بیلابیلو برخو کې د دغه هیواد د هر اړخیزو مرستو قدرداني او ستاینه کوي. چین افغانستان ته روغتیايي کارکوونکي او نور طبي مرستې لیږي. افغان حکومت له چین څخه د کورونا په وړاندې په مبارزه کې مرسته غوښتې او هغوی هم د همکارۍ ډاډ ورکړی. کابل د کورنیو چارو وزارت په وړاندیز او د ولسمشر په منظورۍ مل پاسوال امان الله وحیدي د کابل د نوي امنیه قومندان په توګه ټاکل شوی. برېښنا شرکت ازبکستان پر افغانستان د برېښنا پرې کولو ګواښ کړی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي اوس د اقتصادي ننګونو له امله د وارداتي برېښنا پیسې پر وخت نشي ورکولی، نو له همدې امله ازبکستان خبرداری ورکړی چې که پیسې په وخت ورنکړي برېښنا پرې کوي. نړیوال بانک کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوال بانک 20 میلیونه ډالر مرسته هیواد ته راورسېده. دغه بانک له افغانستان سره 100 میلیونه ډالر مرسته کوي. وروستی خبر دا دی چې عرب عالم عاصم الحکیم ویلي کله چې د انسان د ژوند خطر وي نو بیا د جومات پر ځای کور کې لمونځ بهتر دی او فضیلت لري. نوموړی وایي هغه ملایان چې جوماتونو کې پر لمونځ کولو ټینګار کوي حماقت کوي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.